کینه حسد کوونکي ته وایي اذا حسد کله چې حسد راښکاره کړي نو دلته یو څو اهمې خبرې اولنۍ حسد څه ته وایي چاته تعریف معلوم دی بغض او کینه ده بغض او کینه خو ځان له یو مسله ده دې ته حسد وي بارک الله فیک حسد څه ته وایي چې د چا سره یو نعمت او ته دا ارمان وکړي چې دا نعمت الله د ده نه والي نو بیا دې کې درجې دي د ټولو حسد یو شان نه دی د بعضو حسد دا دی چې الله یې د ده نه والي او مال یې راکړي یو حسد دا دی لکه ته یو کس ولیدو مالداره دی یا هغه سره شهرت دی مقام دی یا بچی دی یا نور څه دی او ته دا وایې چې الله یې د ده نه والي دا سړی ولې کامیاب شو او مال یې راکړي نو دا د حسد یو درجه ده یوه درجه دا ده چې الله دې مال هم نه راکوي خو چې له ده نه والي کوم یو دې دواړو کې بدتر دی دا دویم یعنی زما هم نه دی په کار خو چې الله دې هم خلاص کړي دا بیا بدترین حسد دی نو په دې کې به یو څو اهم نصیحتونه ټولو ملګرو ته وکړو وجه دا ده حسد دا بیماري زموږ په دې پښتنو کې ډېره ده حسد بیماري په پښتنو کې ډېره ده حسد ولې شریعت د دې دومره بدی بیان کړی دی وجه دا ده اصل کې دا حاسد چې دی د څوک چې حسد کوي د اعتراض کوي د الله په تقدیر باندې اصل وجه دا ده لکه اوس تا یو کس ولیدو او الله وله یو نعمت ورکړی دی که هر قسمه نعمت وي ته یې ولې لکه الله ولې دی داسې مخکې کړو الله ولې دله دا شی ورکړی نو ته اوس اعتراض په اصل کې په چا کې الله کې تله چې را کوم نعمت ورکړی دی دا خو الله ورکړی ده ته چې را څه میلاو شوي دا خو د الله د طرفه دی نو اصل کې حاسد اعتراض کوي په چا باندې په الله باندې نو ځکه دا ګناه په لویو ګناهونو کې ده بعض روایتونو کې راځي چې حسد نیکیانې ختموي حسد ګورې نیکیانې ختموي حاسد سړی چې د څوک چې حسد کوي او په دې باندې زما یو بیان دی په یوټیوب کې هم شتي او ملګرو سره په میموري کارډو کې هم میلاویږي حسد د نن سبا لویه بیماري په دې عنوان باندې حسد د نن سبا لویه بیماري مکمل ما څه د پاسه ګنټه خبرې په حسد باندې کړي دي اقسام او بیا د هغې نه د بچ کېدو طریقه دلته خو موږ هغه تفصیل اوس نشو کولی خو ما خبره دا کوله چې حاسد اعتراض کوونکی دی د الله په تقدیر باندې حاسد چې کوم دی په اصل کې نیکیانې ګوره ختمیږي او بدن هم ختمیږي او زړه هم ختمیږي ما بل اوس په درس کې د کوم ملګري چې ما د هغه درس ته وپته موږ څه ویلو موږ حسد څه دی انصاف والا دی حسد څه شی دی انصاف والا په دې حسد کې ګوره ډېر انصاف پروت دی څنګه بدأ بصاحبه شروع د چا نه وکړه د خپل ملګري نه حسد شروع د خپل ملګري نه کې هغه څوک چې کوي څنګه لکه اوس یو سړی حسد کوي دا سړی چې دې له دومره پیسې څنګه ګټي او د ده دا ګاډی او د ده دا کور او دا درې چېرته کور د څنګه جوړ او د ده په سعودي عرب کې صبر څومره وخت شوی دی دی په فلاني سم کې تللی او د اوسه پورې دا خو زموږ هغه تره ملته دی او زموږ کاکا ملته دی زموږ ماما خو دومره ونه ګټي او ده څنګه وګټي ته اوس ګوره دې ځان له په یو بیمارۍ کې پروت دی پردي حسابونه کوي دا بیماري ده که نه دا بیماري ده هغه چا سره چې حسد کوي هغه ښه بېغمه اوده پروت دی هغه ښه مزې کوي د خپل مال نه هم فایده واخیسته د خپلو بچو نه هم فایده واخیسته د خپل هر څه نه فایده واخیسته او دا غریب لګیا دی څه کوي حسابونه کوي نو حسد شروع د ده نه وکړه دی خراب کو اول مخکې دې نه چې دی خراب کړي هغه بل په خپله یې ځان خراب نیکیانې خپلې تباه و برباد کړي نیک عمل که څه لږ ډېرې کړي هغه یې خراب کړو او بیا د هغې نه باید خپل بدن هم خراب کړو د شپې په کټ کې اوړي راوړي لکه اوس یو سړی د شپې پرېوت او سوچونه په کټ کې کوي
چې دغه پلانې د ده سره چې دا ګاډی دا ګاډی څنګه او ما سره دا او دا کس سره دا او ده سره دا ده د خپلې ښځې نه خوند وانغستو ده د پستې طلایي نه خوند وانغستو د ده خوب ونه شو ګډوډ سهار راپاڅېد هغه ورځې د هغې د لاسه ټوله ګډه وډه وه ځکه چې خوب یې نه دی شوی بیا د ورځې هم دا سوچونه خو دا څه ژوند شو د حاسد غریب دا ژوند دا عذاب دی دا په خپل یو عذاب دی دا سړی په عذاب کې اخته دی او کم سړی چې د الله په تقدیر باندې ایمان یې الله اکبر هغه که غریب دی که فقیر دی که بیمار دی که مالدار دی که شهرت والا دی که علم ورسره دی که جاهل دی که هر څه دي خو په هر حال کې د ده ژوند د خوشحالو دی ولې ژوند د خوشحالو دی حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وو که نه یو نصیحت یې ورته دا کړی و دا نصیحت په زړه ولیکئ په زړه وی یا غلام ای ماشومه دا خبره یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك دا کم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه اوړېدونه او دا کم چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدونه چې کله دې دا عقیده وکنه والله چې د حسد نه به دې زړه سم پاکي څه چې تا ته در رسېدلي دي دا هغه پلاني ته نه تلو او څه چې پلاني ته رسېدلي دي دا تا ته نه در رسېدو زړه به دې مطمئن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه ووي وی رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي یعنی نور پکې دنه څه اضافت نه کېږي نو تقدیر پاڼې وچې شوي دي او په تقدیر کې لیکلي دي چې الله به مثال کې محمد د یو کس نوم دی الله به د محمد له ډېر مال ورکوي بس ده ته به میلاویږي او الله تقدیر کې لیکلي د عبدالله چې دی به غریب وي بس دی به غریب که ما او تا چېرته په تقدیر باندې مضبوط ایمان لرو نو بیا به موږ الله د حسد نه ساتي په تقدیر باندې مضبوط ایمان د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه څو زره کاله مخکې 50,000 کاله مخکې لیکلی شوي دا خبرې ورب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسم که دا خبرې تاسو زړه ته واچولې نو ژوند به م د خوشحالي وي 50,000 کاله مخکې الله هر څه لیکلي دي که ته غریب یې 50,000 کاله مخکې الله دا لیکلي که تا ته مصیبت را پیښ شو داسې وایه وایه په دې کې به څه وي په دې کې به خیر وي او دا سوچ مه کوه چې دا څنګه او دا ولې او د پلاني باندې خو مصیبتونه نشته او په ما مصیبتونه ډېره نه هر څه چې را پیښ شي دا وایه په دې کې به څه وي په دې کې به خیر وي په دې کې ما یو قصه بیان کړې وه دې ملګرو ته او بیا بیانوم د فایدې دپاره د یو باچا او د وزیر دا ټکې چې په دې کې به خیر وي په دې د خوله عادت کې هر څه چې کېږي وایه وایه په دې کې به څه وي په دې کې به خیر نو هغه قصه داسې ده د باچا او د وزیر یو باچا او د هغه سره وزیر و هغه وزیر به دا خبره کوله وي په دې کې به خیر وي هر څه کې به وي نو د باچا صاحب لاس زخمي شو لاس ډېر هغه وزیر ته ووایي وګوره وزیر صاحب وګوره وایه لاس مې زخمي شوی دی هغه ورته باچا صاحب دې کې به خیر وي په دې باندې باچا غوسه شو بېادبه وي زما لاس زخمي شوی دی او ته یې په دې کې به خیر وي سړی یې راواغستو جیل ته یې واچو چې جیل ته ورننه کېدو چې وزیر وي دې کې به هم خیر جیل ته یې ور واچو بیا څه وخت بعد دا باچا به ښکار لتو میاشت کې هفته کې یو پیر به ښکار له وتو او ځان سره به څوک بوتو دا وزیر به یې بوتو خو دې پیر لکه وزیر جیل کې پروت دی باچا صاحب لاړ ښکار له چې ښکار له کله لاړ نو دی د هغه خپلو حدودو د باچایي د حدودو نه پکې واوړېد او پوهه نه شو نو هلته هغه نور چې کوم کسان وو هغوی ونیو وینو نو د هغوی سره یو بوت و چې څوک به یې ونیو نو هغه به د دې بوت دپاره قرباني کوو باچا یې ول چې وینو بس بویتو د هغه بوت مخې له یې راوستو اډر یې وکړو وایي دا حلاله کوي او دی قربان دی د دې بوت نه چې څنګه را سملو هغه یو پکې اواز وکړو په ده قرباني نه کېږي لکه څنګه به د قرباني نه کېږي وایي د لاس زخمي دی هغوی به نه پرېږدل کوئ چې قرباني پرې نه کېږي بیا پرېږدوئ باچا صاحب په لاره سوچ کوي هغه وزیر چې وي چې دې کې به خیر خیر ګوره دا دی که نن زما لاس برابر وي خو سر یې رانه و بیا لاړ هغه سړی راوویستو د جیل نه او معافي ترې وغوښته وایي زه خو په دې پوه شوم چې زما په دې لاس زخمي کېدو کې خیر خو ما چې ته جیل ته اچولې تا وي دې کې به هم خیر نو په دې کې څه خیر و هغه ورته باچا صاحب خیر په دې کې دا و چې تا سره به ښکار له څوک تو هغه ورته ته به را سره تلې نو وایي دې پرې له ته ونیوې قرباني کولې که نه هغه وایي او وایي که زه د سره وی ته یې پرېښودې او زه یې قرباني کوم نو زما دې جیل ته تلو کې خیر او ستا په لاس زخمي کېدو کې خیر
نو الله چې څه کوي به یې کې خیر ښه مطمئن اوسئ مه حسد کوئ د چا سره مه بغض د چا سره کوئ مه کینې د چا سره کوئ او مه پردي حسابونه کوئ د الله نه پراخه خزانې دي د الله او د الله نه یې غواړئ دا په دې عربو کې ښکلی عادت دی چې کله هم دوی څوک ویني که نه کروړپتي لکپتي سړی د دوی مخې ته تېر شي والله که بې سره کوي او څه ووایي الټا ماشاءالله تبارک الله دې ولې وایي ښه ډېره ورکړي اوس که ته چې ته څوک ویني چې په نعمتونو کې هر قسمه نعمت شي یو سړی دې ولیدو مال دی یو سړی دې ولیدو شهرت ورسره ډېر دی یو سړی دې ولیدو بچي ډېر دي یو سړی دې ولیدو علم ورسره دی هر څه چې دي وایه یا الله داسې وایه ګوره وایه یا الله ده له ښه ډېر ورکړي برکت پکې ورته واچې او مال هم د خپلو خزانو نه راکړي پراخه خزانې دي د الله دا کوم سړی چې وایي چې یا الله د ده نه یې واله او مال یې راکړه نو د ده ګوره بدګماني هم ده په الله باندې څه بدګماني ده یعنې د الله دومره تنګې خزانې دي چې د ده نه به یې الې او ماله به یې راکړي نور نشته دا د الله خو پراخه خزانې دي وایي یا الله ده له یې ښه ډېر ورکړه او ورسره مال هم راکړه هېڅ خبره نه ده ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد راښکاره کړي که یو سړی سوال وکړي چې دا پکې ولیدي چې حسد راښکاره کړي نو جواب دا دی چې کله یو سړی په زړه کې دننه حسد کوي د بل چا له نقصان نشي ورکولی خو چې کله دا حسد راښکاره شي نو بیا نقصان ورکوي حسد چې راښکاره شي بیا د کوشش کوي محنت کوي دې سړي ته نقصان ورکولو کې نو ځکه یې دلته دا وویي چې یا الله ساتمې د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد راښکاره کړي حسد چې کله پټي نقصان نه ورکوي خو نقصان کله ورکوي چې کله راښکاره شي اخرنۍ مسله پر دې درس کې هغه دا ده یو قسمه حسد چې هغې ته غبطه ویلی کېږي په عربۍ کې څه ورته ویلی کېږي غبطه دا جایز دی او دا غبطه څه ته وایي یعنې ته یو سړي باندې نعمت وینې یا الله داسې نعمت ماله هم راکړه دا جایز دی دې ته غبطه وایي حسد کې خو دا دي چې د ده نه نعمت څه که واله دې کې دا نشي چې د نه یې واله یا الله داسې مال هم راکړه نو دې ته غبطه وایي دا جایز دی او غوره غبطه په حدیث کې راغلی ده غوره غبطه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث ده لا حسد الا فی اثنتین غبطه ده مه کوه مګر په دوو خبرو کې به ډېره غوره ده په دوو خبرو کې غبطه ډېره جایز ده غوره ده افضل ده او جایز هم ده یو رجل آتاه الله القرآن یو سړی دی الله وله قرآن ورکړی دی مطلب دی چې قرآن ورته یاد دی ښایسته اواز یې دی په معنا او په ترجمه او په تفسیر یې پوهېږي او دی سهار ماښام دا قرآن بیانوي او تلاوت کوي او ته دا ووایې ارمان چې ما هم داسې کولی نو دا د ټول نه اوچته غبطه ده دویم ورجل آتاه الله مالا او یو سړی دی الله وله څه ورکړی دی مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار او دا سړی سحر ماښام دا مال د الله په لار کې لګوي او ته دا ووایې چې ارمان داسې مال ما سره وی نو ما به هم لګولی دا د ټول نه اوچته غبطه ده اوچته غبطه څو دي دوه قسمه یو د علم ارمان کول یو سړی د علم ورسره دی یو عالم دی ډېر تکړه دی او په مسلو پوهه دی او ته دا وایې چې ارمان داسې علم ما سره وی او دا حق ما هم بیانولی دا تلاوتونه ما هم کولی دا حدیثونه ما هم بیانولی دا اوچته مرتبه ده خو زموږ خو دا غبطې نه دي که نه زموږ هغه څه دي یاره چې داسې مال ما سره او داسې شهرت ما سره او داسې صرف دنیا ته پسخېده نو دا یاده کوي چې د چا دنیا ته مه پسخېږئ آخرت ته پسخېږه غبطه کې معنی د پسخېدو پرته ده که ته پسخېږې نو په څه کې وپسخېږه په دین کې اوسره ته وپسخېږه یا الله داسې دینداري ماله راکړه یا الله داسې علم ماله راکړه یا الله داسې پوهه ماله راکړه یا الله داسې مال ماله راکړه چې زه هم د الله په لار کې ولګو دا قسمه کارونه جایز دي او غوره دي